बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ शेफ दिलदार तासु ګورئ DRK फूड। नन تاسو سره چکن جنجر ریسیپي شریکول غواړم چې دا انډین خواړه دي، ډېر مشهوره خواړه دي. نو موږ دغه مسالې چې تاسو ته ښکاري دا ټول پکې استعمالیږي. دا چرګ او ادرک او مرچک اوږه دا ټول اوږده اوږده پرې کیږي. نو شروع به کو جوړولو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. غوړي نیم کپ، پیاز یو میډیم، اوږه څلور پنځه دانې اوږده اوږده پرې کړئ او ښه یې سره کړئ. بعد هغه نه پکې چرګ واچوئ. چرګ هم اوږد اوږد پرې کیږي. ښه یې ګډ کړئ. کورکمن یو ټی سپون، سویټ چili ساس یو ټیبل سپون، ټوماټ کیچپ یو ټیبل سپون، سرکه یو ټیبل سپون، ادرک 100 ګرامه، شنه مرچ 3-4 دانې اوږده اوږده پرې کړئ. پرې کې هر څه اوږده اوږده پرې کېږي. ښه به یې ګډ کړئ تر څو چې رنګ یې بدل شي. تور مرچ یو ټي سپون، بیا به یې هم ګډ کړئ. دا چکن جنجر چې دا 2 سټپه لري. یو سټپ یې تیار شو، اوس یې دویم سټپ شروع کوو. دویم سټپ هم خلاص شو. نو اوس سره مکسیږي، دواړه به مکس شي. ګډوډ یې کړئ. همدې سره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو تاسو ته زموږ نوې ریسیپي ورسیږي. وخت په وخت چې موږ نوې ریسیپي شیر کوو تاسو ته رسیږي. دنیا، شنه دنیا او ګرمه مساله به آخر کې پې وپاشوئ. دا زموږ چکن جنجر تیار شو. ډېر مزهدار خواړه دي. تاسو یې رسټورانټ دپاره، کور دپاره کولی شئ ځان ته تیار کړئ. موږ نور هم تاسو سره ډېر ښه ښه خواړه آینده کې شریکول غواړو. نو بعضې دوستان چې رسټورانټ لري د هغوی دپاره هم ډېر ښه ټپ دی چې پکې وګوري، زده کړي، خپل رسټورانټ ښه وچلوي، ښه بزنس وکړي. او اکثره دوستان رسټورانټونه لري، ما ته زنګ وهي چې دا شی څنګه جوړیږي.
نو دا چینل د هغوی دپاره هم ډېر ښه د هغوی ته استفاده کولی شي. نو همدې سره نننۍ ویډیو پای ته رسیږي او انشاءالله دوباره به ګورو د نوې ریسیپي سره. مننه ستاسو ټولو نه. د الله په امان.